سلامونه ویورز راغلاست درته یم زموږ د یوټیوب چینل کې نو ملګرو نن ګورو په دغه ویډیو کې تاسو دغه طریقه ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو خپل موبایل ته د پایپل نه موبایل ته پیسې ولېږدوئ. نو زیاتره داسې یوزرز داسې ملګري شته چې هغوی داسې اپلیکیشن یې کارولي دي چې هغه پایپل ته ویډرا ورکوي، یعنې زیات تاسو به کتلي وي داسې اپلیکیشن شته چې هغه موبایل ته پیسې نه ورکوي، نو پایپل اکاونټ ته به یې لګوي. نو بیا چې کله خو زیاتره ملګرو سره په پایپل اکاونټ کې پیسې وي او هغوی نشي کولی چې پایپل اکاونټ نه د پیسې وباسي، نو د هغو کسانو لپاره دا ویډیو نن جوړوم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل د پایپل اکاونټ نه خپل موبایل ته ایزي لوډ وکړئ او هغه پیسې ترې نه ولېږئ. مکمل پروسس طریقه درته ښیم په دغه نوې ویډیو کې. کوشش وکړئ ویډیو مکمل وګورئ، تاسو مکمله توګه پوه شئ. نو که چېرې په چینل کې نوي یو چینل مو نوي سبسکرایب کړی حتما یې درسره سبسکرایب کړئ او سره خوا کې بیل آیکن وکړئ، بیا آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هر نوي اپډیټ ویډیو تاسو پورې په وخت در ورسیږي. که ویډیو مو خوښه شوه لایک کول مه هېروئ، حتما یې لایک کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر هم کړئ. نو تر ټولو مخکې دغه اپلیکیشن زه تاسو ته ښیم ملګرو، تاسو کولی شئ چې دغه کار چې تاسو خپل پایپل نه خپل موبایل شمیرې ته یعنې خپل موبایل ته ایزي لوډ کولی شئ. هغه دوه لارې دي، یو تاسو کولی شئ ریچارج ډاټ کام سایټ ته لاړ شئ، هغه ځینې هم کولی شئ، او بل دغه سمپل دغه اسانه طریقه ده تاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دغه اپلیکیشن لینک به ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی وي، هغلته کلیک وکړئ، تاسو ته دغه اپلیکیشن ډاونلوډېږي. کله مې چې ډاونلوډ کړو ملګرو خپل موبایل کې انسټال کړو نو دغه صفحه تاسو ته راوړي چې خلاص یې کړئ. صحیح شو. دا چې کله تاسو خلاص کړئ دلته ګورئ لاندې دا به کنټینیو باندې کلیک وکړو، بیا به کنټینیو کوو، بیا به کنټینیو کوو. صحیح ده، لیټس ګو. صحیح ده، لیټس ګو به یې کوو، کیپ می اپډیټ یا میبي لیټر. صحیح شو چې هر یو تاسو ورته کلیک کوئ. دلته ګورئ تاسو ته دغه صفحه راوړي بای اینډ ریچارج. صحیح شو. دلته تاسو په اولنۍ کې ګورئ موبایل کریډټ اینډ ډیټا، دې باندې به کلیک وکړئ. صحیح شو. موبایل کریډټ اینډ ډیټا باندې چې کلیک وکړو نو دلته به چوز ا کیریئر، دلته به چوز ا کیریئر باندې کلیک وکړئ. تاسو ته وایي چې کوم یو نیټورک غواړئ، یعنې کومې شبکې ته غواړئ چې پیسې ولېږوئ. مثال تاسو په هر یو ځای کې وایي پاکستان نه وایي نو تاسو به دلته پاکستان سرچ کړئ، یا کوم بل هېواد نه وي، دا ټوله دنیا دپاره یعنې ټول ورلډ وایډ لپاره ټوله دنیا کې هر څوک کولی شي په هر یو ملک نه کولی شي چې پیسې ولېږئ خپل پایپل نه موبایل شمیرې ته. مثال زه د افغانستان نه یم نو ما افغانستان ورته سلیکټ کړی ده او غواړم چې کوم موبایل ته پیسې ولېږدوم، کومې شبکې ته ولېږدوم. زه ورته مثال دلته انتخابوم MTN. صحیح شو. نو دلته ورته ما MTN انتخاب کړلو، درته وایي چې ریسیوډ ګورئ تاسو کتلی شئ 15 شپېته او شپږ څلوېښت چې کومې پیسې دي MTN کې، دا ریسیوډ کېږي څومره ډالرو نه، 2 ډالرو نه، 1.9 سنټه نه جوړېږي، 130 افغانۍ تاسو ته لیږي. نو چې تاسو څومره آرډر کوئ، یعنې که تاسو وغواړئ چې زه 15 شپېته آرډر کوم، یا وغواړئ زه مثال وغواړم چې 1.9 ډالر خپل پایپل نه ولېږم څه شي ته 130 افغانۍ به ماته راکوي. نو دلته آرډر ګورئ، په دې آرډر باندې به کلیک وکړئ چې هر څومره ستاسو خوښه وي، او دلته به ورته خپل د موبایل شمیره ولیکئ. صحیح ده، چې کومه ستاسو د MTN شمیره وي تاسو غواړئ چې هغې ته پیسې ولېږئ، سمپلی هماغه شمیره به دلته ولیکئ. چې کله مو شمیره ولیکله سټارټ ریچارج باندې به کلیک وکړئ. دلته به لږ انتظار ورته وباسئ، سټارټ ریچارج باندې مونږ کلیک وکړو نو دلته کته شئ بله صفحه تاسو ته راوړي. ښه، دلته وګورئ سروس فیس، یعنې فیس ته نه کټ کوئ څومره، هغه هم درته ښایي. ټوټل ګورئ تاسو نه به ټولې څومره کټ شي چې تاسو ته 1.9 سنټه لیږي نو تاسو نه به 2.28 سنټه کټ کوي. ملګرو دا ولې کټ کوي؟ د دوی فیس ډېر زیات ده، ځکه چې دا ویب سایټ چې کوم جوړ شوی ده دا هم مفته کار نه کوي که نه، دا هم خپلې ګټې دپاره کار کوي. نو دلته خپل چې کوم د دوی ټیکس ده هغه لږ زیات دوی کټ کوي. نو دلته به تاسو که میسج لیکل غواړئ هم ورته لیکلی شئ، چې هر څه ورته لیکل غواړئ تاسو یې لیکلی شئ. صحیح شي، همداسې امټي پرېږدئ، مشکل نشته پکې. نو دلته به لاندې ګورئ کنټینیو ټو چیک آوټ باندې کلیک وکړئ. دا هم چې کله کلیک کړئ تاسو ته وایي چې your order and confirmation is sent to this email address. صحیح شو. دلته به خپل ایمیل اډرس ورته ولیکئ، که هماغه ایمیل اډرس ولیکئ چې کوم ایمیل اډرس باندې ستاسو پایپل اکاونټ جوړ شوی وي. نو دا ما ورته خپل ایمیل اډرس ولیکلو چې په دې باندې ما پایپل اکاونټ جوړ کړی، او بیا مې کنټینیو باندې کلیک وکړ. نو دلته اوس وایي چې پیمنټ میتھډ ګورئ تاسو کولی شئ د کم ځینه خپل ماسټر کارډ نه پیسې لیکلی شئ. صحیح شو. خپل ماسټر کارډ کې چې تاسو څومره پیسې وي، یا ویزا کارډ کې وي یا پایپل کې وي، د ټول نه تاسو کولی شئ خپل موبایل ته پیسې ولګوئ. زه ورته پایپل کې کومه زه غواړم چې پایپل نه پیسې ولګم. ښه، نو دلته ګورئ بلنګ ډیټیلز، نو دلته تاسو ته وایي چې فرست نیم او لاست نیم او چې کوم سټریټ نیم، د هاوس نمبر، د زپ کوډ، دا هر څه به دلته ورته فل کوي. یعنې چې ستاسو کوم په پایپل اکاونټ کې کوم سره کوم نومونه ورکړي وي ورته، هماغه به ټول دلته تاسو ولیکئ ورته په هماغه طریقې سره. کوم ادرس مو چې د پایپل اکاونټ کې وي او کوم فرست نیم او لاست نیم مو چې وي هغه ټول به دلته تاسو ورته ولیکئ چې څنګه ملته فل کړي وي، هغه ادرس مو ډک کړی وي.
نو دا هر څه ګورئ تاسو سره دلته فل شولو دغه صفحه لاندې به کنټینیو باندې کلیک وکړئ. چې کله مو کنټینیو کلیک کړئ ملګرو نو تاسو کتلی شئ دلته تاسو پیپل چې کوم دا هغه فل شولو دلته ډک شولو صحیح شو. دلته ګورئ تاسو ته وایي ایډ پرومو کوډ نو هغې نه تېر شئ هغه مه ایډ کوئ. نو تاسو ګورئ ټوټل چې دا ټیکس میسج فیس دا هم پرې راغی او ټیکس میسج به موږ ترېنه وران کړو ځکه چې زه نه غواړم چې ټیکس میسج وکړم ځکه چې دومره په لوړه بیه باندې ټیکس میسج کوي نو نه غواړو چې وي کړو ورته صحیح ده. دا به زه ډیلیټ کړم ټیکس میسج نه غواړم چې ولیږم. ټیکس میسج کې تاسو هیڅ هم مه لیکئ صحیح ده. که چېرته تاسو ټیکس میسج کې څه ولیکل نو د هغې هم تقریبا 99 سنټه تاسو نه کټ کوي. نو کتلی شئ دا هر څه پوره شو دلته به تاسو ولیکئ فینش آرډر. فینش آرډر باندې چې کله کلیک وکړه نو دغه اپلیکیشن یې ښه لاره ده ملګرو. ویب سایټ کې هم تاسو کولی شئ recharge.com ویب سایټ ته چې کله لاړ شئ همدې طریقې سره تاسو هلته هم کولی شئ چې خپل موبایل ته پیسې ولېږوئ د پیپل نه یا ماسټر کارډ نه یا چې کوم ستاسو هر څه وي اکاونټ نه لیږلی شئ. دا په ټول نړۍ کې کار کوي صحیح شو. دلته ګورئ تاسو اوس ریډایرکټ کوئ خپل پیپل اکاونټ ته. اوس تاسو ته وایي چې تاسو باید خپل پیپل اکاونټ ته ساین ان شئ چې ستاسو دغه پیسې ولېږدول شي ستاسو موبایل شمیرې ته. دلته ورته سمپلی زه د خپل پیپل اکاونټ ته لوګین کېږم. ایمیل ادرس به ولیکئ چې کوم ایمیل باندې تاسو پیپل اکاونټ جوړ کړی وي او نیکسټ باندې به کلیک وکړئ. دلته سیکیورټي چیک راغی I am not a robot به ورته ټیک مارک کړئ. دلته به ورته خپل د پیپل پاسورډ ولیکئ چې کوم پاسورډ تاسو پیپل ته ورکړی وي. نو سمپلی به لاندې لوګین باندې کلیک وکړئ چې موږ پیپل اکاونټ ته لوګین شو. نو ملګرو زما اکاونټ لږ مشکل لري ځکه نه لوګین کېږي. دلته تاسو ګورئ لوګین نه شو ځکه چې زما اکاونټ چې کوم د پیپل اکاونټ کې ما سره پیسې هم شته ما ورته پیسې لېږلي ما سره پکې پیسې شته ده خو دلته لوګین کېږي نه. نو وجه یې دا ده ملګرو چې زما اکاونټ ټمپرري یعنې یو څه وخت دپاره بند شوی ده زما د پیپل اکاونټ په دې خاطر لوګین نشولو. خو دغه مکمل طریقه به تاسو ته مې وښودله چې په همدې طریقې سره تاسو کولی شئ چې څنګه تاسو پیپل ته لوګین شولئ بس هلته تاسو یې کنفرم کوئ او ستاسو پیسې به تاسو خپل موبایل ته تاسو ته ورسیږي. نو دغه طریقه وه مې غوښتل تاسو سره شیر کړمه چې تاسو هم پوه شئ چې په کومې طریقې سره موږ کولی شو د پیپل یا همدې طریقې سره ماسټر کارډ یا ویزا کارډ نه تاسو پیسې خپل موبایل ته زیاتې کړئ او خپل موبایل ریچارج کړئ خپل موبایل ټاپ اپ کړئ او ایزي لوډ ورته وکړئ. مننه کوم ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوي. تر بل ویډیو پورې ښه وخت ولرئ.